بسم الله الرحمن الرحیم. د سکون اف ام د سوشل میډیا د برخې درنو لیدونکو سلامونه. ستړي مسئ هیله د ټول په روغ او جوړ اوسېږئ. دا د ډاکټر خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یو ځل بیا زه وسیع حاضر سوی یم او په دې اونۍ کې موږ د ډاکټر په خپرونه کښې غواړو چې د خوارځواکۍ اړوند معلومات درسره شریک کړو، یا هم چې ځینې کسان سوی تغذیه چې ورته وایي، په همدې اړوند درسره غږېږو چې دا څنګه یو حالت دی، په کومو کسانو کې رامنځته کېږي، ماشومانو کې، لویانو کې، په کوم عمر کې ډېر رامنځته کېږي او ولې رامنځته کېږي، لاملونه څه شي دي، که چیرې په ماشومانو کې دغه ستونزه پیدا اوسېږي هغه کلینیکي نښې نښانې به یې څه اوسېږي، د تداوۍ په موخه باندې څه ورسره کولی سو، او که چیرې دغه ناروغان یا دغه د خوارځواکۍ ناروغان چې اوسېږي آیا د دوی لپاره تداوي شونې ده، یعنې دوی نارمل حالت ته بېرته راګرځېدلی سي او که نه. د همدې موضوع د څېړلو لپاره په هلمند کښې د طب پوهنځۍ استاد او همداراز د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالعزیز صافی را سره دی. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مه شئ، ښه راسئ. مننه. سلامونه وثیق صاحب تاسو ته او د سکون اف ام د سوشل میډیا ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې د جمعې ورځ مو په خیر را پیل کړي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب که لیدونکو ته دغه د خوارځواکۍ حالت لږ روښانه کړو ورته. خوارځواکي یا سوء تغذیې دا موږ وایو داسې یو حالت دی چې په هغه کې ماشوم د خپل د نورمال حالت یا د عضویت د ضرورت څخه کم یا زیات خواړه واخلي. دواړو حالت ته موږ خوارځواکي یا سوء تغذیې وایو، ځکه که چیرې دی کم خواړه واخلي نو په نتیجه کې د عضویت ضرورت نه پوره کېږي. کله چې ضرورت پوره نه سو دی ډنګر کېږي ډېر، او که چیرې د عضویت د ضرورت څخه زیات خواړه واخلي نو بیا هم خوارځواکي ده به چې سي دی به د نورمال حالت څخه د وزن زیاتېږي، چاغېږي، چې دواړه حالتونه چې کېږي موږ وایو دواړه ماشوم ته تاواني دي. نو هم که چیرې وزن ډېر کم وي او یا ډېر زیات، دواړو ته موږ څه شوی خوارځواکي وایو، چې دواړه حالتونه د غذا د عدم توازن څخه توازن دی په نظر کې نه نیسي، ضرورت یې نه نیسي چې څونه ضرورت لري دوی دغه خوري. نو دواړو حالاتو کې ماشوم یا ډېر ډنګر یا ډېر چاغ سي، دواړو ته سوء تغذیې ویلی سي. او ډاکټر صاحب دا حالت یوازې ماشومانو ته ځانګړی سوی او یا کاهلان هم کولی په خوارځواکي باندې اخته کېږي. د هغوی بیا د عمر، د وزن او د دوی د قد اندازې ته په کتو سره، مثلا د مواد په کتو سره موږ وایو چې دا چې دی دا خوارځواک دی، چې خاصتا بیا زیاتره په زنانو کې ډېره خبره عامه ده. او ماشومانو کې کوم عمر ماشومان ډېر دې حالت ته کاندید دي؟ ماشومان عموما که داسې عامه خبره وکړو ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د 1 کال څخه تر 4 کلنۍ پورې نو دوی په خوارځواکي اخته کېږي. دلته بیا 2 خبرې دي چې موږ وایو 2 ټایپه یې عام نوع دي، چې 2 ټایپه یا 2 ډولونه، یو یې مرسموس دی، بل یې کوشرکور دی. مرسموس ماشومان هغه ماشوم چې عمر یې د 1 کال څخه تر 2 کلو پورې، تر 2 کلنۍ پورې د مرسموسو قوت زیات دي، او د کوشرکورو قوت بیا هغه ته 1 کال څخه تر 4 کلنۍ پورې زیات دي. نو په هر عمر کې بیا شخص ماشوم کولی په مرسموس باندې اخته کېدی شي، خو عام عمرونه چې دي مرسموس تر 2 کلنۍ پورې زیات او کوشرکور بیا د 1 څخه تر 4 کلنۍ پورې زیات دي. او هغه لاملونه ډاکټر صاحب چې یو ناروغ داسې حالت ته ځي هغه څه دي؟ نو کله چې یو مور خپل ماشوم ته توجه خاص ونه کړي، یعنی توجه په دې معنا باندې کله چې د ماشوم عمر 6 میاشتو ته ورسېږي، د 6 میاشتې څخه وروسته مور په کافي اندازه نور خواړه د شیدو سره یو ځای ماشوم ته ورنه کړي، ماشوم په سوء تغذیې اخته کېږي. یو لامل یې دا دی. بل لامل یې دا دی چې ماشوم ته په کافي اندازه شیدې نه ورکوي، یعنی مطلب دا یو ماشوم حد اقل باید 2 کاله دی شیدې واخلي، نو دی 2 کاله شیدې نه ورکوي، 1 کال شیدې ورکوي، ځکه وایي بل ماشوم شته نو شیدې په کافي اندازه نه ورکوي، وخت نه پوره کوي. دا بل غټ لامل دی چې ماشوم په سوء تغذیې باندې اخته کېږي. بل لامل یې علاوه له دې څخه چې موږ وایو دی چې مور عمر یې کافي نه دی، 14 کاله، 15، 14 کاله، دا 13 کاله څخه په کم عمر کې دوی ودونه کوي. نو هم دوی د تغذیې په هغه طریقه نه پوهېږي چې ماشوم ته څنګه تغذیه ورکړم، د تغذیې په وخت کې د شیدو ورکولو په وخت کې څنګه حالات ته ماشوم ته ورکړم. دا بل غټ لامل دی چې موږ ماشومان مو ډېر په خوارځواکۍ باندې اخته کېږي. د دغو وجې څخه علاوه له دې څخه نورې ناروغۍ دي، لکه یو ماشوم دی هغه د هضمي سیستم ناروغۍ لري، د سږو ناروغۍ لري، د بولي سیستم ناروغۍ لري، یا یو مور د 15 کلو څخه وروسته ودونه کوي. دا هغه اسباب دي، هغه څه دي چې ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کوي. یا په عموم کې مور ده ماشوم لري، د پریګننسي په وخت کې مور ته په کافي اندازه باندې خواړه نه ورکول کېږي، نو ماشوم یې سوء تغذیې د هغه وخت څخه تولد کېږي، چې نور لاملونه، نور سببونه هم بیا دلته شته دي چې ماشوم یو حالت ته ځي، په دې کې بیا IUGR چې موږ ورته وایو، انټرایوټرین گروث ریټرډیشن، دې ته ځي، خوارځواکۍ نور ناروغیو ته مساعد دي. او کله چې بیا ماشومان دې حالت ته ولاړله دوی ته په کتو سره کلینیکي نښې باید څه اوسي؟ نښې او نښانې دا دي
یو موږ ویل چې مرسموس ماشوم دی، عام ډول باندې یو کواشرکور دی، یو بله نه وه چې دغه د دوی دواړو یو ځای ټایپ دی، میکس ټایپ دی، مرسمیک کواشرکور ورته وایي. خو هغه ماشومان چې هغوی مرسموس دي یعنې ډېر ډنګر دي، یو ډنګر ماشوم دی چې هغه ته موږ مرسموس وایو، یو چې هغه ماشوم دی چې هغه ته کواشرکور وایو. که ډنګر و مرسموس ماشومانو نښې دا دي، موږ یا والدین باید په دې باندې پوه سو چې زما ماشوم چې شتی سوی ته غځېدی، د هغوی د عضلات ټوله ختم سوي زوب یې کړی. نو د دوی عضویت که چېرې موږ ګورو ساده پوسته و ډوکی پاتې چې دې ته موږ ته په طب کې اصطلاح روبونین سکین وایي. بل د دې ماشومانو مخ که وګورو، مخ به یې چې شي هغه بیزو ته ورته وي، مونکي لایک فیس، ډنګر یې صرف دغه پوست باندې هوار یوازې هډوکي پوست پاتې وي. که چیرې د ورنو عضلاتو ته فکر وکړو، د ورانه عضلات هم ټول ختم سوي، هغه هم زوب رامن سوي، نو هغه یو اصطلاح موږ لرو باګي پینټاپیرنس ورته وایي. که چیرې دغه د ورنو غوښې موږ ګورو یا د پوست وګورو، نو هغه صرف پوست پاتې، پوست داسې ګونځې ګونځې شکل اختیار کړی، نور غوښې ټوله تللي. علاوه له دې څخه نور ماشوم چې شي کم خونه یې ورسره خاصې پوي، د پوستکي مشکلات ورسره پیدا کوي، وده یې ورسره خرابوي، دا یې عامې نښې د مرسموس دي، هغه ډنګر سوی دغسې ماشوم. یو بله نه وه چې د هغه بیا پړسېدلی چې هغه ته موږ کواشرکور وایو، چې والدین په دې خوشحاله چې ماشوم مو څونه چاغ دی، نو هغه اصلا چاغ نه پړسېدلی. نو هغه نښې بیا دا دی چې د ماشوم مخ به داسې ګرده لکه د سپوږمۍ په رقم باندې مون لایک فیس، البته په هغه شدیدو حالاتو کې ځکه دی پړسېدلی مایعات ته جمع کړي. په بدن کې په نور برخو کې به پړسوب موجود وي، لکه په پښو کې خاصتا تر بیجله کې لاندې دلته موجود وي، بیا په لاسو کې پیدا کېږي، بیا په مخ کې ټول بدن یې پړسوب پیدا کوي ورسره، چې موږ دې ماشومان ته بیا شوګر بیا پیرنټس هم وایو. داسې یو شکل اختیاري، یعنې لکه هغه ماشوم چې په واقعیت سره روغ وي، صحتمند دي او چاغې ښه خواړه یې خوړلي. بله نښه دا د دې ماشومانو خوراک یا اشتیا خاص نه لري، هغه مرسموس ماشومان بیا اشتیا لري. او بل دوی ډېر چې شي داسې کساله یې، یعنې شی په وسه نه یو ځای پراته یي، قرار ارامه بس هلته پراته دي، په شي کار خاص نه لري. او مرسموس ماشومان بیا ډېر شوخان دي، هغه ډېر شوخ هم دي، اشتیا یې هم ډېره زیاته وي ورسره. بل دغه چاغ سوی تغذي ماشومان چې موږ یې پړسېدلي، د دوی د جلدي ناروغي ورته ډېره پیدا کېږي، وریښتانو کمزورتیا ورته پیدا کېږي، دا هغه عامې نښې دي چې دوی لري. ځکه سوی تغذي ډېره غټ موضوع ده، ډېر بحث د ضرورت نه پکښې. او په وروستیو کې ډاکټر صاحب د دغسې حالت څخه ماشومان څنګه کولی شو وژغورو مخنیوي لپاره؟ د مخنیوي په خاطر باندې باید په کافي اندازه باندې تغذیه د ماشومان ته ورکول سي، مور ته تغذیه سمه ورکول سي، واکسینونه ماشوم ته ورکول سي، ځکه چې واکسین دې ورته ورکوي نو دی د ناروغۍ څخه ژغورل کېږي. کله چې د ناروغۍ څخه ماشوم وژغورل سو، نو د سوی تغذیې څخه ژغورل کېږي. او په کافي اندازه باندې موږ ته تغذیه د وخت څخه د 6 میاشتې څخه وروسته ورته اضافه کړو، ورته ورکړو، او په څنګ کې نظافت باید زیات مراعات کړو. او د سوی تغذیې ماشومان لپاره کوم ځانګړې غذا شته؟ بله، د سوی تغذیې ماشومان چې دي موږ وایو دې ته هره غذا باید ورکول سي. ځانګړې په حساب کې موږ خاص داسې ویلی سو چې هره غذا ماشوم ته ورکوي، صرف کلک خواړه باید نه وي، او هغه په یو چټل لوښي کې یو خراب کې نظافت باید مراعات سي، نور داسې خاص خواړه نه. او که چیرې ماشوم مو داسې و چې شدید سوی تغذیې ته تللی و، د شدید سوی تغذیې دپاره چې بیا موږ دا د تداوی پلان ورته نیسو، هغه په روغتون کې بستریږي، جلا شیدې لري د خوراک دپاره، جلا درمل لري ورته. او په کور کې په عام ډول باندې هر څه چې پخ کړي ول هغه دې ورته ورکوي، که لوبیا وه، که نخود وه، که غوښې وې، که وریجې وې، خو معمولا چې کلک نه وي، د لوبیا نخودو په اوبو کې د ډوډۍ میده کوي ورکوي دي، مستې دې ورته راواخلي، ډوډۍ دې پکښې میده کې لږ یو کاچوغه بوره دې ور واچوي، فریني دې ورته پخوي، شوله دې ورته پخوي، دې ته د شوروا ده په هغې کې دې ډوډۍ ورته میده کوي ورکوي دي، مطلب چې ډېر کلک نه وي او نظافت مراعات شي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه، ټول ماوال همچنان ستاسو هم ډېره زیاته مننه. لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه. نن د سوی تغذیې یا د خوارزواکۍ اړوند د ډاکټر صاحب عبدالعزیز صافي چې د ماشومانو د داخله ناروغۍ متخصص دی، په دې برخه کښې تخصص کړی دی او دغه موضوع یې راسره څېړلې. له تاسو هم مننه چې موږ مو ولیدلو او مو کتلو. تر بیا ښې.